د ورځو نومونه دي لکه دیفتري تریتي تیترتي پیمتي پاراسکي وسوتا کریکي بیا هغه تپوسونه دي لکه تیکانتي تیکنته پوسوسلنه افخاریستو کالس ارتویتستا شیرګل یعنی ویلکم ټو شیرګل. سلامونه ملګرو، نیکی هیلې او احترامات. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم او نن په تاج کې دا کور کې ناست یم د یو بل نوي ټیلنټ سره، د داسې ټیلنټ سره چې کوم تاسو به په پښتانه نړۍ کې په پښتنو کې به تاسو دغه ټیلنټ په اول ځل باندې شاید ګورئ، مخکې ما نه دي کتلي. نو زه یم چې تاسو به هم داسې ټیلنټ نه وي کتلی. داسې زلمی را سره ناست یم د دغې خپلې علاقې د خپل شیرګل یو فخر. مخکې هم ما کوشش کړی دی چې د خپل علاقې او د خپل کلي ټیلنټ دا راوړم ستاسو تر مخې کېږدم. نو په دغه لړ کې نن هم زموږ سره ملګری ناست دی چې ډېر عجیبه غوندې ټیلنټ دی. تاسو واورئ، اندازه به انشاءالله تاسو ته پخپله وشي. په یو خبره یاد ساتئ، دا پروګرام داسې مزاحیه پروګرام نه دی بلکې دا یو سنجیده پروګرام دی. تاسو دا ملګری واورئ، د دې ملګري ټیلنټ تاسو چک کړئ. ملګري اول خو دا وکړه خپل تعارف وکړه ملګرو ته، د هغې نه پس به بیا راځو د خیره نورو خبرو له. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه زما نوم محمد صفي الله دی او د شینګرۍ اوسېدونکی ما د پلار نوم شینګرۍ شیرګل او د غني ډېرې په 11 کې سبق وایم. او زه خو د الله تعالی ډېره شکریا ادا کوم چې داسې دماغ هر انسان له ورکړي، خو استعمالول پکار دي په صحیح ځای کې. نو لکه زه به بیا هغې نه الله تعالی نه بعد بیا زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې لکه تاسو مونږ دې سټیج ته راوستو، داسې مقام ځای ته م راوستو. نو زه خو به اول د ژبو باره کې به خو دغه وکړم، لکه کمې ژبې چې ما زده دي او هغې چې کوم رسم الخط دی نو په هغې کې به مختلف قسم ژبې، داسې ژبې چې ستاسو په هغه عقل هم نه مني، سوچ هم نه مني، هغه ژبې دې ملګري د ورځي دې سره صرف دغه ژبې د له ورځي نه بلکې دا ژبې دې لیکلی هم شي. د هغې ژبو د موسمونو نومونه هم درته یاد دي، د هغه ژبو د هفتې نومونه، د هفتو نومونه کوم چې مونږ فرایډے او سیچرډے سنډے انګلیش والا، داسې د هرې ژبې د هغه هفتو نومونه هم ورته یاد دي، د ورځو نومونه ورته هم یاد دي، سوري د هفتو نه د ورځو نومونه هم ورته یاد دي. یو ملګري له راځو چې د کوم ځای نه شروع وه چې یو به ستاسو سره مخاطب کېږي. ډېره مهرباني. زه خو به اول د دغه نه آغاز وکړم د روسۍ نه. لکه روسۍ کې چې بیا لکه خلک تپوس کوي تعارف نو هغه کې بیا لکه وایي چې لکه کاک زیله لکه ته څنګه یې، نو بیا هغې کې یه خروشو. دا کومه ژبه ده؟ دا روسي ژبه ده، رشین چې کومه ژبه ده، په هغه چې کوم رسم الخط دی نو هغه په وسطي ایشیا باندې ټول باندې هغه دغه دی خور دی، لکه د افغانستان او ایران نه چې ته وځي نو بیا ټول د روسي رسم الخط استعمالېږي تر د روس د هغه سره پورې د یوروپ پورې. لکه کاک دیلا، لکه هاو آر یو، ته څنګه یې، بیا یه خروشو ایم فاین، کاک دیویا زوود. لکه ترجمه مه کوه، بس صرف دونه وکړه چې خبرې وکړه د ملګرو سره، پکې سلامونه کلامونه وکړه. کاک دیلا یو خروشو، کاک دیویا زوود، دیان دوه ترې داسې نور دغه پکې. او د هغې نه بعد مختصر به درته ویم لکه چې وایي چې ډېر زیات دي. مختصر نه، دا خو تا ته نن موقع میلاو شوې د پلیټفارم دی، دا راته ته پوره وکړه بس چې نن ملګري ستا نه خبر شي پوره. دا د مختصر ځای نه دی، مختصر بیا ستا نه چې کله ملګري خبر شو د هغې نه پس بیا ملګرو ته مختصر وایه. خیر دی، دلته اوس تفصیلي ووایه. جی. نو هغې نه بعد بیا یوناني ده، لکه یوناني کې گفتگوی لکه د ورځو نومونه دي لکه دیفتري تریتي تیترتي پیمتي پاراسکي وسوتا کریکي، بیا هغه تپوسونه دي لکه تیکنته پوسوسلنه افخاریستو کالس ارتویتستا شیرګل یعنی ویلکم ټو شیرګل کالس ارتویتستا شیرګل داسې پاراکالو او داسې نور هم پکې ډېر دغه میلاویږي په یوناني کې، لکه ژبه خو بیا ډېره وسیع. نو هغې نه بعد بیا تیلګو، لکه تیلګو کې ఎక్కడికి పుట్టవచ్చినవాడ ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు
داسې نور پکې ډېر دغه دي په دغه کې هغې چې کوم رسم الخط دی نو هغه لږ پیچیده دی وایي چې هغه دا تلګو د انډیا دلته مرواري خو وایي په انډیا چې د دنیا واحد ملک دی چې هلته 152 تقریبا ژبې ویل کېږي لکه مرواري او مراټي او تلګو دا جدا جدا ژبې دي خو لکه مونږ د پښتانه چې کوم دي نو دغه ژبه کې ورته خبرې نورې وکړي لکه په هغې کې نینو پیچیګه پریمونرو لکه آی لو یو په دغه کې په دغه کې تلګو کې بیا ایکډ نینو شینګرل اونټرو داسې پکې نور دی پکې بیا په هغې کې د انډیا په ژبو کې خو بیا هندي ده لکه هندي هم بیا دومره مختلف نه دي خو هغې چې کم رسم الخط دی نو هغه دغه دی د بدل دی رسم الخط درځي او رسم الخط خو هغه خو چې کومه ژبه به زه وړاندې کوم نو هغې به رسم الخط شرط دی چې هغه به راځي هغې رسم الخط زه خو به شوي یم د جاپاني ژبې په دغه کې لکه داسې ورډز دي چې ماینډ لکه په دلته خلک ماینډ کوي لکه غلط ګڼي لکه بیا صحیح دي صحیح الفاظ دي مطلب مونږ ته داسې ښکاري چې دا یې کنځل وکړه خو هغه کنځل نه وي هغه صحیح خبرې د هغوی ژبه ده داسې ده بس داسې ده همداسې په دې ډول باندې ده لکه هغې کې بیا ده لکه ګینکي دسوکا نو د هغې مطلب دی لکه هاو آر یو مهرباني لکه ګینکي دسوکا کنیسیوا ګینکي دسو سانګې حامده داسې کورین ده سانګې حامده چاینا کې بیا و آیني و جمله ده چې و سیسیني ویسینګ می جنګ شون ها نی هاو ما نی هاو داسې دا په چاینا کې او د هغې نه بعد بیا چې دا نو بن اسرائیلو ژبه ده هبرو عبراني کوم چې په لکه پښتانه هم د هغه نسل نه دي لکه بن اسرائیلو نو هغه بیا مختلفه دي لکه تورات ژبه هم ده بایبل نو هغې کې چې بیا ټنګ ټویسټرز دي لکه دګن ګدل بګن دګن او داسې نور ټنګ ټویسټر دي لکه په ژبه باندې خاص نه راځي سړی پکې غلطي کوي او هغه هم د لکه هغې چې کوم رسم الخط دی نو ماشاءالله هغه هم لکه ګران دی څه ناڅه لکه بیا هم هغه هم د پکې او لیکل لکه اوس په بایبل دی نو هغه باندې څه ناڅه مونږ ته څه دغه حاصل دی پوهېږو پرې لکه په بایبل باندې او داسې نور چې بیا سوریاني ده لکه نور چې پکې کوم آسماني کتاب نازل شوی سوریاني داسې نور دی پکې بیا آی لو یو که ووایي نو صرف آی لو یو به در په څه ژبو کې ووایم لکه په چاینا کې و آیني آی لو یو په کورین کې سرنګ ہے هم ده او په جاپاني کې چې کوم دی نو هغې کې سوکې دسو په یوناني کې سیاګاپو په روسۍ کې یاسي بیا لوبلو او په کوم چې پرتګال والا دي پرتګال والا هغه کې یو څه امو او داسې ډېرې ژبې دي چې په هغه کې او په تلګو کې نینو پیچیګه پریمونرو په دې ټولو ژبو کې څومره ژبې چې هم تا ته یادې دي جی په دې ژبو کې که تا سره مثال به طور چاینا والا مخامخ شو جی نو ته د هغه سره په دې چاینا کې ښه پوره مطلب لار مار ورته ښودلی شي خبرې ورسره کولی شي جی هغې چې کوم خپل تعارف کوي یا موږ ورته خپل تعارف کوو هغه د څه په باره کې تپوس کوي نو هغه بیا چاینا هم لکه زما لکه کمزور ژبه ده چاینا او د جاپاني او دغه کورین دومره پورې موږ زده لکه په یو ژبه کې ووایه هره ژبه چې هغې کې راته ووایي دا راته ووایي چې دا باسي ګپي دا باسي ګپي یاره دا باسي ګپي دا خو زه به مې چې دا باسي ګپي لکه په بله ژبه کې ټرانسلیټ کول لکه ګران راته ښکاري ډېر زیات ګران دی جمله نایابه ده نایابه ده دا ډېر نایابه ده بس امنانس خپل جوړوي نه بس موږ ورته یو آیډیا مر ووایو داسې ښه دا راته ووایه چې د دې ژبو د زده کولو دا څونه ژبې تقریبا تا ته یاد دي تعداد یې معلوم دی ژبې خو ما ته دي 10-12 پورې خو به وي لکه 10-12 خو ټول لکه چې زه پیژنم چې دا ژبه ده او د دې رسم الخط نه پیژنم خو په هغې کې چې بیا ما ته صحیح لکه پوره یاد دي نو هغه 6 ژبې دي او بیا په رسم الخط باندې 20 دي که 100 ژبې ما ته په رسم الخط باندې یاد دي لکه په هغې کې روسي ده ترکمن ازبک دی او دغه ده کرتولی ده دم د جورجیا ژبه ده بن اسرائیلي ده سوریاني ده د دې لپاره
سټډي کړی دی کتابونه کتلي دي د څه چل دی کړی نه نه سټډي خو داسې خبره نه ده لکه دلته خو شکر الحمدلله کتابونه نه میلاویږي دا خو ډېر غټ سهولت دی په خیبر پښتونخوا کې کتابونه نه میلاویږي خو بیا هم دغه نیټ څه نه څه استعمال کړی دی نیټ نه د استفاده اخیستې ده نیټ ډکشنرۍ نه د استفاده اخیستې ده نه بس مړه داسې دغه و چې په پیج باندې به م ډاونلوډینګ وکړو دلته ملګرو نه او زده به دې کړه. او هغې نه به م بیا شوق دی و دې سره که څنګه شوق اوس هم د کوستاني باندې دغه شروع دی زمونږ کوشش دی چې کوستاني ما له یو بله ژبه راځي جی. ګجرو جی هغه ما له راځي که نه جی. خبره ته زه خیر خیر دی او کوستاني چې کوم دی نو دا خو ما له نه راځي بهرحال موږ جی. سره لږ میلاو دي ټچ دي د دیر او کوستان لږ داسې دي چې یو بل سره ټچ دي ګجرو ما له راځي هغه به تا ته زه وښیم جی. او کوستاني دې کله چې زده کړم هغه به بیا ما ته وښیم جی جی ټیک ده که نه ډېره زیاته مننه